جلاله مه کوه هیله کوم مه کوه جلاله مه کوه دلته څوک شته؟ دلته څوک شته؟ څوک شته؟ باید ځای کنټرول کړم. مړه شوه. جلاله وروره ښاغلی عاکفه دا دواړه مسلکونه سختې شیبې لري ډېرې سختې شیبې هڅه کوم چې په مناسبو جملو کې دا خبرې درته ووایم ستاسې مېرمنه غلې نازه کوم د مېرمن نازه کورنۍ په المان کې ده پوهېږم د پېښې په اړه مو هغوی ته خبر نه دی ورکړی ښاغلی عاکفه موږ د طب له اړخه مېرمن نازه ته ژوندی نشو ویلی په داسې حالت کې د ناروغ د نږدې کس په توګه تاسې به د کار ختمولو لپاره یعنې ما نه غواړي چې خپله مېرمنه ووژنم؟ وګورئ ستاسو په حالت پوهېدلی شم نه نشئ پوهېدلی. وګورئ تاسو له دې پرېکړې سره هېڅکله هغه نه وژنئ. ښه نو له ما نه څه غواړې ها؟ هغه لومړۍ ورځ مې را په یاد شوه چې دی روغتون ته راغلی وم د پرون په څېر مې په یاد ده. هغه وخت مو ماشوم نه و پیدا شوی. نازه ناڅاپه بېهوشه شوه. هغه وخت هم تاسې زموږ مخې ته راغلی وئ. زموږ ماشوم پیدا شو. خو اوس ژوند ډېر عجیب دی زیجان، ډېر عجیب دی. خو ما نه نور ونه غواړي چې دا کار ختم کړم ځکه چې زما مېرمنه ماته ډېر ارزښت لري. پوهېږم نشي پوهېدلی. عاکفه ماشوم له موږ سره دی. هنري دوی ورسره دي. اندېښنه مه کوه. امر صاحب ډاکټر دا نسخه لیکلې وه. نازه غوښتل هیله کوم د پټۍ نه شاته ودرېږئ. مهرباني وکړئ. تاسې خپله همداسې غوښتي واغلې. هغه خبرې دې په یادې دي خبریال یې رانه چوبایلې دي و د کار په وخت کې کار او په کور کې ښځه او مېړه. اوس یوازې خپل کار وکړئ. هیله کوم. سمه ده تیمور سارګر صاحب. آیا تاسې د پیښې په اړه معلومات راکولی شئ؟ خواشینی یم. زه دا کار هېڅکله نشم کولی چې تاسو ته معلومات درکړم. خلک وایي چې د جلال په نوم یو ساتونکي دا قتل کړی دی.
ښه به وي چې تاسې همدا د خلکو خبرې په ورځپاڼه کې ولیکئ. موږ هم نن شپه څېړنه کوو. خو زما کار هم دا دی، د هیچا په کیسه کې نه دی. څنګه یې لورې؟ پلاره د نننۍ یوه ښځه وژل شوې او ته هم په دې خبره پوهېږې. څنګه دومره نورمال چلند کولی شې؟ نو لورې زما مسلک هم دا دی، که د هر مړي په لیدو ځان غمجان کم بیا څنګه خپله دنده وکم. ها زما مسلک هم همداسې دی، خو بیا هم زه انسانه یم. دې پاتې شو لور جانې، قوي اوسه او له هغو کسانو نه واوسه چې ژوند ته دوام ورکوي. موږ خو وحشي حیوانات نه یو. خو په طبیعت کې یوازې د ځنګل قانون پالي کېږي لورې. موږ انسانان یو او دا ځای هم ځنګل نه دی، نړۍ ده. سلام ښاغلیه. علیکم، ژوندی اوس. تاسې څه ویلی شئ؟ یعنې د ژغورلو چانس نشته؟ وروره وګوره، کیدای شي اوس یې وخت نه وي، خو زه او مفید غواړو راتلونکې اونۍ کې په کور کې نکاح وتړو. ورېنده ته مې وویل خدای دې وکړي چې ته کومه ستونزه ونه لرې. مفید دا غواړي چې موږ واده په ترابزون کې وکړو. خور مې له کور نه ځي هم؟ داسې مه وایه وروره. مفید په ترابزون کې د کور او نور کارونه دې حل کړي دي؟ هو وروره، ټول پروسیجرونه خلاص شوي دي. دا اونۍ دلته زما وروستۍ اونۍ ده. زه به زر تر زره هلته لاړه شم. جلال بیرسون. جالبه ده. وای وای، پخوانی پولیس دی. سارگر هم تیر شوی دی. بیا تقاعد شوی دی. او بگورو چې ولې. راپور یې دلته دی. اعصاب خرابي، غوسه او داسې نور حرکات یې نشول کنټرولولای. وای وای، څارګر جلال، یعنی ډېر اعصاب خرابه یې. حالمې راځه. عامر صاحب، دې نسخې کې لیکل شوې شیدې واخله او منکر یې بیسه. د عاقب د زوی لپاره. د عاقب حالت اوس هېڅ ښه نه دی. اوس داسې حالت کې نه دی چې له ماشوم او د نورو کارو سره ځان بوخت کړي. موږ باید ورسره مرسته وکړو. هسې هم موږ خو ملګري یو، همداسې نه ده؟ سمه ده امیر صاحب. یوه شېبه صبر وکړه. غرمې پورې رخصت یې. دا کار حل که بیرته راشه. حلیمې مېرمنې، تاسو ته یو لیک راغلی. سمه ده، مننه کوم. هیله کوم. درموش راځه چې هغې بلې کوڅې ته لاړ شو.
پکې شته او که نه؟ البته چې شته ته یې نه وینې د ترکارۍ په منځ کې دي. متخته رازیلا، متخته بې شرفه ودرېږه. کلی دې راکه کنه په چاړه دې وهم. کلی په موټر کې ده. دا ته څه کوې رازیلا؟ ها متخته امبولانس راوغواړئ، زر کوئ. هغه ټکسي وڅاره. هیله کوم موږ ته ځان مه نوره ډېرې رسوئ. خبرې مه کوه، هغه وڅاره. سمه ده، هیله کوم موږ ته ځان مه رسوئ. موټر تیز کا زر کوه. سمه ده، هیله کوم موږ ته ځان مه رسوئ. تیز کا. خدای دې ته ووایي څه قبیلت پام کوه. خدای په دې خلکو څه شوي. ته دې بې شرف ته وګوره. ودرېږه، موټر نه ښکته شه. تا ته وایي موټر نه ښکته شه، زر کوه. بله، د پولیسو شمېره ده. حرکت ونه کړه، لاسونه دې پورته که. نوي ځوانان بې لارې کوي. ها غواړې هغوی په نشه یي توکو اخته کړې؟ ها ته څه ډول انسان یې رازیله؟ فکر دې کړی و چې ما نه تښتېدلی شې؟ ها زه به دې اوس چاره وکړم پاست انسانه. وګوره دا هم زما د ذوالفقار لپاره و. څوک چې په ځمکه وغورځوي سزا یې ورکړه. پولیس یم صبر وکړه. پاڅېږه، موټر باندې څمله، حرکت ونه کړې. ودرېږه، بې ځایه حرکت ونه کړې. څلوېښت پنځه څلوېښت نمبر کس ته د دیوان کوڅې په سیمه کې یو کس ټپي شوی. سمه ده. څارګر صاحب؟ هو، عاقب ګندوزالپیا د بیړنۍ ډلې غړی، د نشه یي توکو خرڅوونکی مې څاره. بخښنه غواړم څارګر صاحب. تاسې ښه یې څارګر صاحب؟ ذوالفقار مې راکئ، وسله مې راکئ. بخښنه غواړم څارګر صاحب، واخلئ. ما ته لږ وخت اجازه راکئ ملګرو. د رسمي کارونو لپاره به بیا یو ځای لاړ شو. سمه ده؟ امر پر ځای کېږي څارګر صاحب. هڅه هم امبولانس ته په تمه یو. سمه ده. څلوېښت پنځه څلوېښت نمبر کس ته همدې پتې ته زر یو امبولانس راولېږئ. بخښنه غواړم اغلې، زه څارګر عاقف یم. بیړنی حالت و، وخت مې نه درلوده چې د حالت په اړه درته ووایم. د سړي د ښوونځي مخې ته نشه یي توکي خرڅول. څه نشه یي توکي؟ څنګه کېدلی شي؟ ساندویچ دې راکه. څه کوې؟ وګورئ اغلې، شین، بوټی نه بلکې چرس، کوکنار، اپین، خشخش او داسې نور شیان هم پکې دي. خو
خو ځانګړی نوم یې نشه یي توکي دي. توبه خدایا، زوی مو څو کلن دی؟ 14 کلن. امبولانس راځي. لاره کې دی څارګر صاحب. بل ځل داسې ساندویچ اخلې زویه؟ ما ته وګوره، پام دې وي هره شېبه د ښوونځي مخې ته ما لیدلی شي. سمه ده؟ ما ته وګوره، ته څه کوې؟ خبرې وکړه، ووایه خبرې وکړه، زر کوه، هر څه باید راته ووایه. دا پلان مو له چا سره جوړ کړی و؟ مړ شو. حالا دانه نشه وروره. بله چمتو ده؟ درځم. اعتراف وکړه، اعتراف وکړه چې الدل دې د چاړه په وسیله وشلې ده. زر کوه. نه، ما نه ده وژلې. شاهدان هم شته. کوم عجیب څه دی فکر ته نه راځي؟ نجیب جانا، باور وکړه تقاعد نه وروسته زما حافظه ډېره خرابه شوې. په ځانګړې توګه کله کله نوي شیان رانه ګډوډېږي. د 20 کلونو پخوا خبره رانه پوښتنه وکړه، په یاد مې ده، خو که ووایه چې پرون دې څه خوړلي یاد ته مې نه راځي. پوه شوم. خو پرون شپه مې یوازې د منډو غږ باورېده نجیبه وروره، مخکې له چیغونه. د منډو غږ؟ څوک دې ولیدل؟ نه، یوازې مې غږ باورېده. امر صاحب، د شکمن کس وکیل راغلی. سلام، زه اله ګنګور یم، د ښاغلي جلال وکیل یم. وبخئ، د دولت لخوا رالیږل شوي؟ نه، د ښاغلي جلال شخصي وکیل یم. زما موکل حق لري چې غلی پاتې شي. جلال وروره، تا سره خو به بد چلند نه وي کړی. ګورئ، که د څېړنې په وخت کې مو زما له موکل سره بد چلند کړی وي، په محکمه کې به د دې کار. نه، کومه خبره نه ده، یوازې یوه کوچنۍ پیښه ده. جلال وروره، څنګه مې چې وویل کنه، کومه خبره نه ده. نجیب ته به دې ور وپېژنم، زما پخوانی همکار دی. خوشحاله شوم. زه هم. اله، د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. زه د دې پیښې وکیله یم جلاله. اړتیا نه لري چې پولیسو ته اظهارات ورکړي. سمه ده، ته اوس لاړه شه. هله مهرباني. جلاله، زه نه پوهېدم چې شخصي وکیل هم لرې. زه هم نه پوهېدم. الپاره، زما کتابچه دې ولې شکولې ده؟ کومه کتابچه؟ زما کتابچې ته وګوره. دا څه کوې؟ زه لوبه کوم. په اصل کې ته څه کوې؟ زما په شخصي شیانو کې لاس وهې، بیا مې د کتابچې ورقې هم شکوې. تر ټولو مهمه پاڼه دې شکولې ده. توبه خدایه، ما نه ده شکولې. البته دې ته وګوره. والله ما نه ده شکولې. قسم مه کوه، در باندې باور نه لرم. آف خورې. نور نو غلی شه. وژل شوی کس مو پیدا کړ. د تشناب د لارې او دننه ټول انځورونه ټول دلته دي. امر صاحب، نیازي د پښو دا پلونه چېرته وو؟ د تشناب له منځه پیل شوي وو، تر بیرونه پورې یې دمه لرله. په اړه یې څېړنه وشوه؟ څارنوال صاحب وویل اړتیا نشته. دې نښو کې یوه ګډوډي ښکاري. زما لپاره یو راپور تیار کړه. سمه ده امر صاحب. دا ځان سره ساتلی شم؟ البته امر صاحب، اصلي انځورونه زما په کمپیوټر کې شته. سمه ده، تللی شي. ای حالا ګرانه، حالا فاتح، حالا ګرانه وخوره نو حالا.
ای زه خو به لیونی شم عایشې دا یې څم نخوري او غلی کېږي نه څه وکړو کېدای شي چې په خېټه درد وي نه خورې د څه شي درد 2 ساعته کېږي چې همداسې ژاړي او هو هېڅ هم نه دي خوړلي یو ځلې ما ته راکه خورې زه به یې غلی کړم واخله ای مورې خور ته مې هله ګرانه ما نه پرېږدي چې لوبه وکړم هله ګرانه ښه کوي چې نه دې پرېږدي لږ درس هم ووایه خو درسونه مې خلاص شوي دي غواړم لوبې وکړم اوس له تاسې سره ځان نشم بوختولی لاړ شه هره ستونزه چې لري په خپل منځ کې حل کړي ای دوی هم د پیشو او موږک په څېر تل یو بل سره جنګ کوي واخله ګرانه خوله دې خلاصه که هله نو ای لږ یې هم ونه خوړې خورې زه یې لږ اخیستلی شم هله راشه واخله که نه په کراره ای ماشاءالله ای هیڅ شی هم نه دي ټول کړي نن خو یکشنبه ده کېدای شي صفاکار نه وي راغلی عامر صاحب مقتوله یعنی وژل شوې ښځه تل د دې شکمن کس نه شکایت کوه ډېر شکایت یې ترې کوه ان یو څو ځلې یې شکایت کړی و چې د جنسي تیري هڅه یې پرې کړې وه وروسته یعنی د شکمن کس په اړه یو له مهمو شکونو نه همدا دی شکمن کس جلال بیرسون هڅه کوله په دې ښځې جنسي تیری وکړي کېدای شي خلکو هسې پرې تور لګولی وي وژل شوې ښځې یو ځل پولیسو ته هم شکایت کړی و ښه نور څه نشته عامر صاحب دې ښځې څه کار کوه په یوه مغازه کې جامې پلورونکې وه عامر صاحب هغه ورځ ډېر خلک وو چې تلل او راتلل دې سیمې پلټنې ډلې انځورونه شته له هغوی نه مخکې څوک هم دلته نشي دننه کېدلی یعنې دا پلونه د څارنوال د راتګ نه مخکې هم وو السلام وعلیکم السلام رانا تا سره خبر رسونکې مرغۍ شته که څنګه یو کارغه لرم عامر صاحب خو خبر نه را رسوي یعنی یو بېکاره کارغه دی هر چېرته صاحب کوم پرمختګ شته هو شته دلته څه دي نه پوهېږم عامر صاحب بله بیړنۍ ده سمه ده درځم باید لاړ شو مدیر صاحب بیړنۍ غونډه نیولې ده خورې کومه بله کوټه لرئ والۍ حلیمې د نوربانو کوټې ته به لاړ شو زر کوه راځه زر کوه نوربانو لور یو څو دقیقې د باندې لاړه شه نوربانو دا ګوشه کې چې په غوږو کې بیا هېڅ هم نه اوري راځه لورې چې ځو پاڅېږه زر کوه راځه 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 راځه
د فاتح غږ خو بیخي غلی شو. باور مې نه راځي. لورې دا ګوشه کېدله غوږ نه لرې کولی چغه وهي. مورې هېڅ مې باور نه راځي. زما کتابچه تاش کولی ده. کومه کتابچه نوربانو؟ اوه دا تاش کولی ده. دلته د خوړو نوټ لیکلی. ښه هغه یادوي. اوکتای ښوونکي نوټ ورکوه. بیړه مې لرله نو بیا ما هم له دې کتابچې نه وپاڼه وشکوله لورې. زه نه پوهېدم نوربانو. اوف خورې له کوم کمپیوټر مه ګډوه. وګوره د لوبې پای ته رسېدلی یم. وای دا څه دي؟ ستا د خوښې چاکلیټ دی. لکه چې ترخه مرچ دې پکې شي. نه الپره زه ډېره بښنه غواړم ګرانه چې ته مې هسې ملامت کړې. کتابچه مې موش کولې وه. او واخله اوس اشتې شو. ډېره مننه. ګرم وشه. موړ شو. موړ شو ځکه زر ویده شو. څومره اوږده غونډه وه. خانیازي تا ته غوږ یم. څېړنه مې وکړه امیر صاحب. داسې یو کس دی چې 40 یا 41 نمبر بوټان یې اغوستي وو. کابو 80 کیلو وزن لري او متوسط قد به لري. مهمه خبره همدا ده. ښه که د پښو پلونو ته یې پام وکړو یو عجیبه څه لیدلی شو. هو ما هم همداسې څه ولیدل. څنګه ووایم پلونه نامنظم دي. هو امیر صاحب د پلونو په نظم کې لږه ګډوډي ده. یعنې کېدای شي د دې کس چپه پښه ګوډه وي یا هم ژوبله وي. یعنې وایي هغه کس ګوډ و؟ هو دا پلونه له تشناب نه پیل شوي وو که نه؟ جلال خو 45 نمبر بوټان په پښو کپي او ګوډ هم نه دی. د دې کار تر شا بله خبره ده. آیا کېدای شي چې دا بوټونه کومې بلې ښځې په پښو کړي وي؟ ولې مو پوښتنه وکړه امیر صاحب؟ د هر احتمال په اړه باید فکر وکړو. ای ماشوم راویښ نه شي. لږ مخکې ویده شو. شیدې یې وڅښلې؟ شیدې یې ونه څښلې خو ډېرې وژړل. سرګر صاحب په لاس مو څه شوي؟ کومه خبره نه ده چې شیدې یې ونه څښلې بیا مو څه وکړل؟ زوی د شیدو لپاره یوه مور پیدا کړه. شیدې خلاصې شوې دي. شیدې ورته پیدا کړه. نازا
شیدې د ماشوم لپاره. کفه نازا څنګه شوه؟ په اجازه مو زه باید اوس لاړ شم. دلته څه دی؟ د بیکاره توکو ډیپو ده. صفاکاران هم خپل توکي دلته ږدي. دا ځای څو صفاکاران لري؟ والله ډېر زر زر د دې ځای کسان بدلیږي او نوي کسان راځي. دا کار د خلکو ډېر نه خوښیږي. مهرباني وکړئ. نیازی ووایا امیر صاحب. دا وګوره. فکر کوم د جرم علامو پیدا کړه. ته د چاړې او د ډیپو د ګوتو چاپونه واخله. سمه ده امیر صاحب. کومه شپه چې پیښه وشوه دا ځای بند و؟ البته په خپل خبرو کې مې هم وویل په ژمي کې 2 بجې بندېږي. یوازې ځینې دوکانونه خلاص پاتې کېږي امر صاحب، خو مشتریان دننه نه راپرېږدي. یعنې د مارکیټ باندې دروازه بنده وه؟ البته. له دې ښکاري چې مجرم دننه کړکۍ له لارې تښتېدلی. نیازي دننه کړکۍ نه د ګوتو چاپونه واخله. سمه ده امیر صاحب. بله. امیر صاحب زم اعلان. څوک؟ د ښاغلي جلال وکیله. ښه اعلان. مهرباني. نجیب امیر صاحب وژل شوی د سازار چې کومه مغازه کې کار کاوه هلته مې د هغې له ملګرو سره ولیدل. زموږ ملګرو هم ورسره لیدلي وو. خو ما مهم معلومات ترلاسه کړل. نه پوهېږم چې ستاسو ورته پام شوی او که نه. اورم یې. د انجي په نوم نجلۍ سره وغږېدم. ماته یې وویل تل به هماغه یوه سړي سره دوکان ته راتلله او یل دس به یې ډېره ځوروله امر صاحب. له دې پیښې یوه ورځ مخکې هم راغلی و. بس دی نو ما له هغه سړي نه هېڅ کومه غلطي نه ده لیدلې. ولې رانه غواړئ چې په هغه باندې زور ولګوم؟ ها ډېرې خبرې مه کوه. څه چې درته وایم هماغسې وکړه. د پولیسو په مرکز کې شکایت وکړه چې په تایید جنسي تیرې هڅه کړې. که نه ته ښه پوهېږې چې څه کولی شم. سمه ده. هغه سړی ګوډ و که نه؟ هو نجلۍ هم داسې وویل. وولې تاسې هم کوم څه پیدا کړي که څنګه؟ ښه نو دا نجلۍ هغه کس پېژنې که څنګه؟ نه یوازې په دې پوهېدله چې د وژل شوې ښځې د سربله ده. ډېر وخت به هغه دوکان ته راته او په دې وروستۍ اونۍ کې هلته د کاریګر په توګه کار کاوه، د صفاکار په توګه. بلې بلې خدایا فکر کوم باندې. اوی دلته زما کار ختم شو. ما ته 1 ساعت نور هم اجازه راکولی شئ؟ البته حلیمې کومه خبره نه ده. ژوندی اوسئ. هغوی ته هم سلام ووایه. وعلیکم سلام. آفرین وخانده. نجیب امیر صاحب درته سلام وویلې. او ښاغلی نجیب د دومره کارونو له منځه موږ ته سلام را لېږلی. ها په هر حال وعلیکم سلام. حلیمې ته کومه ستونزه لرې؟ ناروغه خو به نه یې؟ ای ګرانه قربان دې شم. ناروغه نه یم. وایي قربان دې شم. ته څومره خوږ یې. د دنیا کارونه خیر لوی که. وایي که څومره ښکلی یې. راځه. امیر صاحب د چړې وینه د ښځې وینې سره سمون خوري. د ګوتو چاپونه هم د ګوډ په نوم یو پخواني مجرم سره سمون خوري. خو اصلي نوم یې جلال اوزان دی. جلال؟ هو امیر صاحب.